بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا هم ګل احمد ګیلاني هم تاسو ته د تیر ویډیو په تعقیب سره نوې ویډیو جوړوم. تیر ویډیو موږ او تاسو بحث په انټرپ باندې وو. موږ او تاسو په انټرپ باندې بحث وکړو. په تیر ویډیو کې انټرپ مو وپېژندی، همدا مو وپېژندل چې انټرپ څنګه کار کوي، د انټرپ ډولونه مو وویل او په اخر کې پر ملټیپل انټرپ باندې بحث وکړو. راځو په دې برخه کې د کمپیوټر په کنیکشن باندې بحث کوو. کنیکشن مطلب دا چې کمپیوټر څنګه سره وصل شوی دی. بیا په تیره د کمپیوټر انټر کنیکشن یا داخلي ارتباط باندې بحث کوو. دا داخلي ارتباط د بسز په واسطه باندې رامنځته شوی دی. نو موږ تاسو په کنیکشن باندې بحث کوو چې پای کې هغه کې زیات برخه مو انټر کنیکشن وي او د هغه څخه وروسته دا چې د انټر کنیکشنز د بسز په واسطه باندې رامنځته شوی، نو زیات بحث مو پر څه شوی، پر بسز باندې وي. نو تر اوسه موږ په دې برخه کې به موږ شامله مواد یا کنټنټس دا مواد چې موږ شي پر دې مواد باندې به بحث کوو. نو زه په خپل درس کې زیات وخت د پاور پوینټ د پین څخه کار اخلم. نو دا مواد شوي، دا مواد به موږ په نن ورځ په موضوع کې شامل وي. بیا هم کوم تاسو دې شکل ته توجه کو. په دې کې مثال ځینې مختلف چیپونه دي. دا ټوله د یو پتس یا د یو ځینې لارو د لارې د یو بل څه چې ته وصل یې ګور دا یو پتس دی، دا خپل چیپ دی او دا چې دا پت دی. بیا هم دا یو چیپ موجود دی. دا چیپ د یو خاص پت په واسطه باندې مثال د بلې برخې سره چې شوی دی وصل شوی دی. نو راځو اوس پر دې باندې بحث کوو. اوس راځو انټر کنیکشن سټرکچر پیژنو چې انټر کنیکشن سټرکچر څه ته وایي. لومړی راځو کمپیوټر به وپېژنو. وایي کمپیوټر چې د یوه داسې شبکه ده چې د مختلفو موډلو د ارتباط څخه رامنځته شوې ده او دا موډلونه به د ځینو پتس په واسطه باندې یو بل ته د یو بل سره وصل وي. پتس یعنې لارې، د ځینو لارې په واسطه باندې یو بل سره وصل وي. دا د کمپیوټر یو پېژندنه راته کړې ده. اوس دغه ویریس موډلز یا د مختلف موډلونو څخه زموږ مطلب څه شي دی. په کمپیوټر کې مختلف موډلونه موجود دي، خو موږ راځو د انټر کنیکشن په برخه کې د بیسیک موډل څخه زیات نوماوري کوو. نو په بیسیک موډل کې به چې وي، پروسیسر به وي، میموري به وي او آی او به وي. موږ تاسو د کمپیوټر په داخل کې دغه درې موډله یا د بیسیک موډل زیات استفاده کیدونکي دي. اوس دا چې موږ وایو چې په کمپیوټر کې به دا ویریس موډل څه شي وي، دا چې مثال د یو بل سره وصل وي د خاص لار په واسطه باندې. نو اوس وایي د کمپیوټر دغه ټول موډلونه به چې باید چې د یو بل سره وصل وي. دغه یونټس یا دا برخه چې باید چې یو بل سره چې وي وصل وي. اوس په دې برخه کې چې موږ دا وپېژنو چې خپله انټر کنیکشن سټرکچر څه شي دی. دا به چې دی وایي دا د دغه مختلفو موډلو ګروپ یا مجموعې ته چې ویل کېږي انټر کنیکشن سټرکچر ویل کېږي. نو دا د انټر کنیکشن سټرکچر یو لنډه پېژندنه وه. اوس موږ راځو په انټر کنیکشن سټرکچر چې موږ ویل په هغې کې میموري ده، پروسیسر دی او آی او موډل دی. نو راځو د هر موډل کنیکشن بیل یو څه په وضاحت سره وایو. لومړی به د میموري کنیکشن وایي. میموري کنیکشن لومړی راځو میموري موږ او تاسو پېژنو. وایي میموري عبارت د هغه ډیوایس یا هغه آلې څخه ده چې معلومات داسې ذخیره کوي چې په چټکۍ سره په کمپیوټر کې استفاده شي. یعنی په میموري چې موږ تاسو په ساده توګه ورته ریم وایو، په میموري کې هغه معلومات ذخیره کېږي چې کمپیوټر چې ژر تر ژره ورته ضرورت ولري یا ژر تر ژره استفاده کړي. دا د میموري یو پېژندنه ده. راځو د میموري کارونه وایو یا وظیفې وایو. میموري چې دا وایي چې کوي ډاټا ریسیو او سینډ کوي، یعنی ترلاسه کوي هم او استوي هم. دا چې دا د میموري یوه وظیفه ده چې هم ډاټا ترلاسه کوي او هم استوي د کار په وخت کې. یعنی مطلب دا به چې موږ تاسو نوټ چې میموري چې کم کار کوي دا په ډاټا چې دا د ډاټا کم لاسته راوړنه یا ډاټا لاسته راوړل یا استول دي. دا په جاري حال کې دی چې د کار د جریان په هغه وخت کې چې دا ریسیوس او سینډ صورت نیسي. بل ریسیوس ادرسونو ترلاسه کوي. د کار په وخت کې کوي د ادرسو ترلاسه کول د څه شي د لوکیشن ځینې مثال ځینې ډاټا دی د هغو د موقعیتو ترلاسه کول هم د چا کار دی، یا د هغو د
ادرسو وظیفه د چا ده میموري ده. بل کار چې دی ریسیو کنټرول سیګنالز، ځینې سیګنالونه چې د کنټرولولو لپاره استفاده کیږي هغه هم میموري ترلاسه کوي. بل دا میموري په ځان کې چې لري ځینې ورډز لري. ورډ څخه مطلب څه دی؟ د ورډ څخه مطلب ډاټا ده. ډاټا په برخه باندې ویشل دا بیا چې تی ګوره په میموري کې دا ټوله ورډز چې دا مساوي برخې لري دوی دا ډاټا راخي دا په ورډ باندې ویشي او دا په میموري کې په هر ورډ کې ذخیره کیږي. یعنی ګوره هغه چې دی میموري چې ده په ځان کې چې لري n ورډز لري، n ورډز او د مساوي لینت یا د مساوي اوږدوالي چې لري ورډ لري. یعنی هر ورډ چې دی هغه به مساوي اندازه یا پراخوالی لري. دا ډاټا چې راځي په میموري کې ذخیره کیږي دا په ورډو باندې ذخیره کیږي او دا هر ورډ بیا ځان ته مساوي اوږدوالی یا لینت لري. بیا دا هر ورډ بیا ځان ته یو ادرس لري چې هغه یونیک نومریکل یو مثال چې دی یوازینی نمبري ادرس دی چې هغه له 0 څخه شروع کیږي بیا تر n منفي 1 پورې. د n منفي 1 پورې ولې اوس که موږ ته تاسو ته 15 بیټه چې دی د میموري یو ورډ موجود دی، نو چې کله دا له 0 څخه شروع سي نو د 15 څخه باید چې موږ منفي 1 کو چې 15 یعنی په دې معنا چې اخیری ادرس وسوي 15 په یعنی چې دلته ځکه چې موږ قیمت 0 څخه شروع دی نو په دې خاطر موږ وایو n منفي 1 وایو. اوس بل خبره ده چې د میموري وظیفه ده د ډاټا دا ورډ دا کېدای شي چې د میموري څخه ریډ سي یا هم میموري ته رایټ سي. ریډ یعنی د میموري څخه وویل سي او رایټ په میموري کې کېښودل سي. اوس راځو د تیر موضوع په تعقیب سره د آی او موډل کنکشن وایو. پر میموري کنکشن مباحث وکړي. میموري کې د یو موضوع هیله ده چې رسوي منی ګوره موږ تاسو وایو چې په میموري کې د ټولو ورډو لینت چې دی سره مساوي دی. اوس دا یو ورډ دی مثال چې ادرس یې څو دی 0 دی د دې لینت دی مثال موږ تاسو کوی 15 دی د دا بل لینت هم څو دی 15 بیټه دی یعنی د هر یو لینت څو دی 15 بیټه دی. 15 بیټه دا چې شروع له 0 څخه کیږي نو اخیری قیمت یې څو دی n منفي 1 دی د 15 څخه منفي 1 دا 15. راځو موږ تاسو بل موضوع د آی او موډل کنکشن. راځو پر آی او باندې بحث کوو چې آی او څنګه ارتباط لري. آی او چې د دې تر ټولو غټه وظیفه چې ده د دې وظیفه دا ده چې کې ایکسټرنل ډیوایس کنټرول کی یعنی باندنی ډیوایسونه مثال چې موږ هغه ته پرایفرل ډیوایس هم وایلی سو چې هغه مثال لکه ماوس دی پرینټر دی همداسې نور ډیوایسونه دغو کنټرول د آی او موډل تر غاړې دی. اوس که دا کمپیوټر داخلي جوړښت ته وایي پام وسي آی او موډل هم داسې کار کوي لکه میموري وایي دی هم داسې کار کوي لکه میموري. اوس راځو په آی او موډل کې وایي دوه اپریشنز چې مثال هلته دوه عملیات موجود دي او هغه دا عملیه د آی او لپاره زیات مهم دي. هغه یو ریډ دی او بل رایټ دی. دا دوی موضوعان د آی او موډل لپاره زیات ضروري دي چې هغه یو ریډ دی بل رایټ دی. نو راځو ریډ څه کوي. په ریډ کې د آی او وظیفه دا ده چې ډاټا ووایي یعنی د باندني محیط څخه ډاټا چې ووایي او د رایټ کې چې په رایټ کې بیا وظیفه دا ده چې هغه ډاټا بیرته د ځان څخه د باندې وسپاري. خو آی او موډل په ځینې حالات کې ډاټا د ایکسټرنل ډیوایسز سوای او په ځینې حالات کې د انټرنل ډیوایس څخه ډاټا ریډ کوي. هغه په حالات پورې فرق لري. یعنی که چیرې آی او موډل د داخلي برخو څخه یا انټرنل ډیوایس څخه ډاټا راخي هم یې ریډ کوي که د باندني څخه راخي هم یې ریډ کوي. خو بیا تر ریډ کول وروسته دا فرق لري چې آیا باندني محیط یې رایټ کوي که داخلي محیط یې رایټ کوي. اوس راځو د رایټ او د ریډ څخه وروسته چې دا دوی برخې وایي د آی او موډل. د آی او موډل تر ټولو سترې وظیفې یو آوټپوټ دی بل انپوټ دی. په آوټپوټ کې چې کوي دی له کمپیوټر څخه ډاټا ترلاسه کوي. په آوټپوټ کې له کمپیوټر څخه ډاټا ترلاسه کوي او همدا ډاټا پرایفرل برخو ته چې کوي استوي.
په آوټپوټ کې ډاټا له کمپیوټر څخه ترلاسه کول او پرایپرل برخو یا پرایپرل ډیوایسو ته موږ ایکسټرنل ډیوایس هم وایي چې هغه لکه موس مثال ډسپلی ته او نور دغه څه کې هغه ته او بل برخه انپوټ ده. انپوټ کې ډاټا له پرایپرل څخه ترلاسه کیږي. د چی څخه د پرایپرل څخه ډاټا ترلاسه کیږي یعنی لکه کیبورډ موس مونیټر همداسې پرنټر یا سکینر څخه ډاټا ترلاسه کیږي او هغه بیا کمپیوټر ته استول کیږي. اوس راځو د پروسیسر کنیکشنز ته. د پروسیسر ارتباط څنګه رامنځته شوی؟ پروسیسر چې دی خپله دی چې کوي انسټرکشن او ډاټا ریډوي. انسټرکشن او ډاټا و تقریبا سره ورته دي. د دې دواړو ویل کار چې دی د پروسیسر دی چې انسټرکشن او ډاټا د چی په صورت اخی د انپوټ په صورت کې اخی او د ډاټا د پروسیس څخه وروسته هغه ډاټا بیرته رایټوي. یعنی رایټ سمانه رایټ او چې بیرته د باندې محیطه بس کله چې ډاټا مثال یا ډاټا و انسټرکشن ترلاسه کړل ډاټا هغه مواد انسټرکشن ور باندې وظیفه و اجرا کیږي. کله چې هغه تر پروسیس لاندې ونیول سي هغه معلومات چې رایټ اوټ بیرته د باندې محیطه باسي. او همدا ډول پروسیسر چې کوي ځینې کنټرول سیګنالونه استفاده کوي تر څو د سیستم ټوله عملیه چې کی کنټرول کی. د ځینو خاصو کنټرول سیګنالو ترلاسه کول چې وکولای شي د ټول سیستم عملیه کنټرول کی. او همدا ډول د پروسیسر یو بل وظیفه ده چې شوی کی انټرپ سیګنالونه هم ترلاسه کوي. د انټرپ چې موږ مخکې باس باندې وکړي د انټرپ اجرا کول یا د هغو سیګنالو ترلاسه کول دا هم چا کار دی؟ د پروسیسر کار دی. نو تاسو ګورئ پروسیسر چې دی په دې برخه کې انپوټ اخلي. چې اخلي په دې برخه کې دا ټوله شکلونه موږ ویل په دې برخه ټوله شکلونه انپوټ اخلي. انپوټ کې انسټرکشن واخیستای شي پروسیسر ډاټا اخیستای شي او انټرپ سیګنال. دا درې سره برخې د پروسیسر یا د سی پی یو لپاره د انپوټ په صورت کې نیسي. او د هغه څخه وروسته د آوټپوټ برخه کې به پروسیسر ادرس ولري کنټرول سیګنالز او ډاټا به ولري. راځو اوس پر بس باندې خبرې کوو. دا ټوله برخې چې موږ ویل دا مو د ځینو موډلو وظیفې ویلې. اوس راځو پر بس باندې بحث کوو. نو بس که موږ او تاسو تعریف کوو په دې ډول باندې یو تعریف درلودای شي وایي بس چې دی خپله یو کمیونیکیشن پاتوی یا د ارتباط یوه لاره ده چې دوه یا څو الې سره وصلوي. دوه یا څو الې سره وصلوي. دا الې زیاتره د کمپیوټر کې موجود دي. مثال د کمپیوټر ډیوایسز لکه سی پی یو د میموري دی. مثال همداسې موږ تاسو کولی شئ چې پرنټر راواخلو موس راواخلو. دا ټوله چې دا د کمپیوټر ډیوایسز دي. نو د دې ډیوایسو ارتباط د دوو یا د څو ډیوایسو ارتباط د یو پاتوی یا د یو لارې په واسطه باندې عبارت د بس څخه دی. یعنې د دې ډیوایسو ترمنځ چې کوم ارتباط رامنځته کیږي هغه د یو کمې لارې په واسطه یا پاتوی په واسطه دی. دغې پاتوی ته موږ څه وایو؟ بس ویلی شو. د بس مثال چې دی ډېر ورته هم د زموږ د روزمري بسانو موټرانو سره ورته دی. د کار هم دغه دی چې مثال اوس بس چې دی مثال د دوو کلیو یا ښارو ترمنځ موږ په صالت وکړه د کلي یا د ښارو ترمنځ یا د وطنو ترمنځ خلک انتقالوي. که موږ ته همدا بس چې دی دا داسې معنا ورکوي مثال پر دا سړک چې دا بس ځي دا بس چې پر دا سړک باندې ځي دغه سړک کې خپل مثال دا یو پاتوی ده چې پاتوی ده پر دې پاتوی چې کوم خلک ځي دا ډاټا ده. دغه پاتوی یا دا سړک ته موږ ته څه ویلی شو؟ بسز ویلی شو. نو اوس راځو هغه مو د بس یو لنډه پیژندنه وکړله. اوس راځو بس وایي هغه بس چې په کمپیوټر کې غټې برخې لکه څه شي لکه پروسیسر د میموري ده او آی او ده وایي دا برخې چې سره وصلوي هغه ته سیستم بس ویل کېږي. چې ورته ویل کېږي سیستم بس. یعنې موږ تاسو ویلی شو چې سیستم بس کوم بس دی؟ وایي هغه بس دی چې د کمپیوټر لویې برخې سره وصلوي. هغه ته چې موږ څه ویلی شو؟ سیستم بس ویلی شو چې هغه غټې برخې دی راخیستې د پروسیسر د میموري ده او آی او ده.
په بل برخه کې وایي یو بس ته کېدای شي چې زیاتې الې وصل وي. multiple devices connected to the bus یعنی چې زیاتې برخې بس ته وصل وي یا زیاتې ډیوایسونه بس ته وصل وي، هغه ته موږ تاسو کولی شو چې وایي شیر ترانسمیشن، یعنی دوی ترمنځ شریک چې یو بس ته زیاتې ډیوایسز یا زیاتې والې وصل شي، هغه ته موږ تاسو شیر بس ویلی شو. اوس راځو یو وایي که چیرې یو سیګنال وایي که چیرې یو سیګنال په داسې یو بس کې واستول سي چې همدغه ګورئ مثال له دې څخه مطلب دا دی چې یو بس ته څو ډیوایسز وصل دي، که چیرې یو ډیوایس یو سیګنال واستوي، همدغه ټولو ډیوایسو ته به څه وي د دغه سیګنال لاسرسی وي. یعنی که چیرې مثال یو بس ته مثال که موږ تاسو دا بس چې کو په نظر کې واخلو، ګوره آی او موډل دی، میموري دی او سی پی یو ده. په دغو ټولو ډیوایسوس کې که سی پی یو یې، که میموري او یا هم آی او موډل، که په دې ټولو کې هر یو سیګنال شیر کې یا واستوي، نو په دې معنا چې دا ټولو د نورو برخو ته شوي د دې سیګنال لاسرسی موجود وي. او بل خبره دا ده چې وایي په یو وخت کې یوازې کولی شي چې یو ډیوایس ډاټا واستوي. صحیح دی، په یو وخت یوازې یو ډیوایس کولی شي په یو بس کې ډاټا واستوي. یعنی په عین وخت کې که یو ډیوایس په یو بس ډاټا واستول، بل ډیوایس نشي کولی چې همدا ډاټا واستوي. او بل دا چې وایي یو بس په ځان کې د استولو زیات لینونه درلودای شي. یعنی په دې معنا دا کم بس چې دی دا کېدای شي په ځان کې زیات لینونه ولري، یعنی د یوه څخه زیات لینونه کېدای شي ولري. او وایي هر لین چې دی، هر لین یې کولی شي په وخت کې یو باینري قیمت واستوي چې هغه به 0 وي یا به 1 وي. یعنی په یو بس کې چې هر څو لینونه موجود دي، که په دې بس کې 20 لینه موجود وي، نو د 20 لینو څخه به په یو وخت کې یو لین یوازې یو بیت ډاټا واستول شي. یعنی په دې معنا که په دې بس کې 20 لینه موجود وي، و به کولی شي په وخت کې 20 بیټه ډاټا واستول شي. ډېر ساده مې وویل درته. اوس راځو دا هم بیا هم د بس په برخه کې ځینې مثالونه وایي. اوس که موږ تاسو مثال دې شکل ته متوجه سو، په دې شکل کې تاسو ګورئ ځینې چپونه دي. دا چپونه پر یو بورډ باندې پراته دي. د دې ټولو چپونو ترمنځ یو ارتباط موجود. دغه نري نري لیکې تاسو وینئ، دته موږ کولی شو دته هم بس ووایو. صحیح، دا ټوله شي دا په بورډ کې داخلي بسونه دي. دا چې د خپله یو بس دی. بل راځو که د دوم شکل ته موږ او تاسو متوجه سو، دلته بیا ګورئ دوه ډیوایس دی مثال هغه سره لیرې دي. دلته بیا هم د یوه لاین په واسطه باندې سره وصل شوي چې دا لاین هم چې دی دا هم خپله یو بس دی. راځو بسونه ځان ته مختلف ډولونه لري چې هغه مثال هر بس کې لینونه موجود دي. نو تاسو که په دې شکلو کې وګورئ، په دې ټولو شکلو کې مختلف کیبلونه دي چې دا هر کیبل د بس یو ډول دی. نو اوس راځو د بس سټرکچر یا جوړښت وایو. نو د بس په جوړښت کې موږ او تاسو د داخلي کنیکشن په لینونو باندې بحث کوو، ځکه چې موږ او تاسو کوشش کوو چې داخل جوړښت باندې بحث وکړو. نو راځو سیستم بس څخه بحث کوو. سیستم بس ګوره موږ ته مخکې ویل هغه بس چې مثال هغه څو موډلز هغه غټ کمپوننټ چې وه د هغو ترمنځ استفاده کېدونکي مثال بسونه چې هغه ته سیستم بس وایي. نو وایي سیستم بس چې دی هغه په خپل ځان کې د 50 څخه تر 100 پورې لینونه لري. د 50 څخه تر 100 پورې لینونه په خپل ځان کې لري چې بیا د هر لین یې ځان ته د یو خاص کار لپاره چې دی ټاکل شوي دي. دا هر لین بیا ځان ته خپل خاص کار کوي. نو د دې بس په داخل کې کنټرول لاینز هم موجود دي
ادرس لاین هم موجود دي او ډاټا لاینز هم موجود دي. یعنی که یو بس موږ او تاسو ولرو دغه بس په داخل کې مثال دا بس مثال که د سی پی یو څخه میموري ته وصل یا د میموري څخه آی او ته د دې په داخل کې چې کوم لینونه دي دا لینونه کېدای شي چې هم ډاټا لاینز پکې موجود دي چې د ډاټا د واستولو لپاره ادرس لاین پکې موجود دي او کنټرول لاینز پکې موجود. نو دا مو د بس سټرکچر یا جوړښت و. اوس راځو د پر داخلي او خارجي بسو باندې بحث کوو. internal and external buses. نو لومړی به انټرنل بس باندې خبرې وکړو. انټرنل بس نور نمونه هم لري چې هغه ته انټرنل ډاټا بس وایي یا میموري بس وایي، سیستم بس یا فرونټ سایډ بس هم وایي. نو د انټرنل بس وظیفه څه ده؟ وایي دی چې د داخلي برخې ټول د یو بل سره وصلوي. په د کمپیوټر په داخلي برخه کې چې یعنی په مادربورډ کې کومې برخې دي هغه ټول چې کوي هغه سره وصلوي یا کنیکټوي. یعنی د انټرنل بس وظیفه دا ده چې مادربورډ چې کومې ټولې ته داخلي پرزې دي هغه ټول د یو بل سره وصلوي. دا وظیفه د انټرنل بس ده. بل ایکسټرنل بس څه کار کوي؟ د دې بس بیا وظیفه دا ده چې زموږ د باندني یا باندني ډیوایسز هغه مختلف ډیوایسونه د کمپیوټر ته داخلي برخه سره وصل کړي. د ایکسټرنل بس یو بل نوم ایکسپنشن بس هم دی. که موږ تاسو د ایکسټرنل بس نوم واورو یا د ایکسپنشن بس نوم واورو موږ تاسو به مطلب شي یو بس موږ تاسو به تاسو خلاص د دواړه بسونو وظیفه دا ده چې ایکسټرنل ډیوایسز د کمپیوټر سره چی کوي وصلوي. ایکسټرنل ډیوایس لکه مثال پرینټر دی یا مثال یا ماوس دی یا هم نور چې کېدای شي کولای سو چې په ایکسټرنل ډیوایسو کې راواخلو. اوس راځو دې شکل ته ګورو. په دې شکل کې که موږ تاسو وګورو همدغه برخه چې دا د سیستم بس برخه ده. یعنی دا چې سیستم بس څخه مطلب چې دی انټرنل بسز دی او پورته برخه چې ده ایکسټرنل بسز دی. په هغه کې مثال ایکسټرنل بس کې هم اوس دلته چې کم بسونه مثال په داخل کې دي کوم چیرې مثال د بورډ په داخل کې وي هغه بسونه هغه ته چې ویلی سو سیستم بس ویلی سو چې د بورډ په داخل کې وي. او ایکسټرنل بسز هغه بسز دي چې د کمپیوټر داخل او باندني برخه چې سره وصلوي. دلته که مثال که د بورډ مثال چې په بورډ کې سی پی یو میموري انپوټ او آوټپوټ اوس که د انپوټ او آوټپوټ برخه چې کوي د سیستم برخه سره وصلوي هغه په چا ده ایکسټرنل بسز ده. اوس راځو د بس ډولونه وایو. نو د بس په ډولو کې موږ دوه ډوله راخو. یو ډیډیکیټډ دی او بل ملټیپلیکس دی. ډیډیکیټډ هغه لاینونه دي چې مثال د یوې وظیفې لپاره مشخص شوي. یعنی ډیډیکیټډ بس چې دی هغه بسونه دي چې د دایم دپاره همدغه بس د یوې وظیفې لپاره مشخص شوی. یعنی کار به شوي کار به یوي. اوس که چیرې مثال ډاټا و په دا بس کې به یوازې ډاټا ځي او یا هم که چیرې همدا بس یوازې د ادرس لپاره لینونه جوړول یوازې به په دې برخه کې ادرس دی. بل چې دی ملټیپلیکس دی. ملټیپلیکس ته شیرډ لاینز هم وایي. مطلب څه کوای شو چې په دې بس کې موږ هم ډاټا واستو هم ادرس واستو. په همدغه لینو کې موږ کولی شو چې هم ډاټا واستو او هم ادرس واستو. یعنی داس نه دی لکه ډیډیکیټډ چې یوازې به یا ډاټا واسته یا به ادرس واسته. کولی شي هم ډاټا واسته هم ادرس واسته. او د ډاټا په ترانسفر کې مثال د ملټیپلیکس ته بیا هم وایي چې هم و ادرس کېدای شي چې واسطه هم ډاټا. یعنی په دې ور کې هم ریډ کېدای شي هم رائټ هم ډاټا ریډوای شي هم ریټوای شي هم ډاټا ریډوای شي هم رائټوای شي. اوس راځو د بس ټایپس. بل مثال بس ټایپ چې دی هغه ډاټا بس دی، ادرس بس دی او کنټرول بس دی. اوس دا موږ چې مخکې دا کم ډولونه د بس ته وویله ډیډیکیټډ او ملټیپلیکس. اوس دا ډاټا بس دی دا بیا کېدای شي چې په خپل ځان کې بیا په دوه برخو باندې وویشل شي. یا به ډاټا بس یا به ډیډیکیټډ وي یا به ملټیپلیکس وي. نو هیله ده چې په دې برخه کې ورک نه شي. داسې نه وي چې تاسو وایاست چې د ډاټا د بس
ډولونه ډاټا بس دی، ادرس بس دی، کنټرول بس دی او که یا هم ډیډیکیټډ دی او ملټیپلیکس دی. نو موږ ته داسې ویلی شو چې ډاټا بس هم کېدای شي چې ډیډیکیټډ وي هم ملټیپلیکس وي، یعنې د هر یو بیا کېدای شي چې پر هغه دوه برخو باندې وویشل. اوس د هر بس ته موږ تاسو کولی شئ لاین هم وایو. مثال که ډاټا بس یې کولی شو ډاټا لاین هم ورته ووایو شو. اوس راځو پر ډاټا بس باندې هر ډول باندې بیل بیل بحث وکړو. ډاټا بس وایي دا هغه لاره ده چې موږ کولی شو چې د سیستم موډل ترمنځ د ډاټا چې وکړي حرکت وکړي او دې بس ته ډاټا لاینز هم ویلی شو. ډاټا بس چې دی دا وایي کېدای شي چې 2 یا هم 128 یا هم تر دې اضافه لینونه ولري. یعنې د ډاټا بس چې دی په دې بس کې کېدای شي 2 یا هم 128 یا هم تر 128 زیات لینونه موجود دي. یعنې که د ډاټا بس موږ او تاسو په نظر کې واخلو د ده په داخل کې دا کم لینونه دي دا کېدای شي چې د 24 128 او هم تر 128 زیات لینونه په ځان کې درلودلی شي. او که موږ څه غواړو چې د همدغه ډاټا بس پراخوالی معلوم کړو نو موږ څه کوو د لینو نمبر معلوموو. که 22 لاین او موږ څه وایو چې دا ډاټا بس 22 اوږدوالی یا د چې دی پراخوالی 22 بیټه دی. او په ډاټا بس یا په هر بس کې د لینونو معلومېدا موږ ته دا ښیي چې څومره بیټه کېدای شي چې په دې بس کې انتقال شي. بل راځو ادرس بس ته. وایي دا بیا هغه لاره ده یا چې په هغې کې موږ کولی شو چې د ادرسو چې وکړو انتقال ولرو. او دې د ادرس بس ته مثال ادرس لاینز هم چې ویل کېدای شي. د ادرس بس تر ټولو غټه وظیفه دا ده چې سورس او ډیسټینیشن معلوموي. یعنې د سورس او ډیسټینیشن یعنې د منبع او هدف څه کوي ادرسونه معلوموي چې ډاټا دا چې په ډاټا بس کې کومه ډاټا ده او انتقال وړ ده د دې منبع او هدف معلوموي. راځو بل د بس ډول چې دی هغه کنټرول بس دی. کنټرول بس وظیفه دا ده چې کوم چې موږ او تاسو وغواړو د ډاټا او ادرس لاینو ته لاسرسی ولرو، که چیرې هغه ته لاسرسی ولرو یا هغه استفاده کو د هغه کنټرول څوک کوي؟ کنټرول بس کوي. یعنې د کنټرول بس وظیفه دا ده چې د ډاټا او ادرس لاین ته لاسرسی یا د هغو د استعمال کنټرول د دوی کار دی. نو اوس خبره دا ده چې ډاټا بس او ادرس بس دی دا ټولو کمپوننټ سره چې وصل دي نو چې دا ټوله کمپوننټ چې دې برخو ته یا دې بسو ته وصل دي دوی باید چې د یو کنټرول موجود وي. نو ډیره مننه چې دا موضوع تر دې ځایه پر راسره وکتله. نو بیا هم ډیره مننه که چیرې په درس کې مشکل و تاسو کولی شئ د کمنټ د لارې یا د چټ د لارې ما سره اړیکه ونیسئ نو مشکل راته ووایاست. او زیاته مننه که څه هم د دې ویډیو په جوړولو کې زه یو څه مریض هم وم بیا هم کور ودان. ډیره مننه.